السلام علیکم دوستانو په پیښور کې په ډیری باغبانانو کې د کونترو په سر باندې 3 کسان وژل شول د دې نه مخکې دوستانو چې د تاسو ته د دې په اړه کې نور معلومات درکم که تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړئ نو چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ټلې نشان هم وخی چې زموږه هم د غرنګي نوي معلومات د ټولونه اول تاسو ته ضرورتي په پیښور کې په ډیری باغبانو کې د کونترو په سر په جګړه کې 3 رونه په یوځای باندې قتل کړي شول د پولیس مطابق بالاماړی د تانې په حدودو کې ډیری باغبانانو کې د کامران او د اسحاق عرف ماموته په کونترو باندې خپلو کې خبرې راغی چې د دینه پس صدیق د خپل رونو وسیم او وقاص سره د اسحاق عرف ماموته کور ته په ګیله باندې لاړل نو هغلته کې د دې خبرې نوري هم تیز شوې چې د اسحاق عرف ماموته ځامن راوتل او د په صدیق وسیم او وقاص باندې ډزې وکړي او دای په موقع باندې جا بحق شول د دینه پس پولیس په اسحاق عرف ماموته باندې چاپو والا چې هغه د کور نه فرار شوی دی پولیس د دې په خلاف مقدمات درج کا دوستانو نن سبا د غرنګ په وړو خبره باندې جنگ جګړې کیږي نو کستاسو هم د غرنګ په وړو خبرو باندې جنگ جګړې کیږي نو بالکل دا خبره رد کوي پزړه باندې مالي زکه چې تاسو یو وړه خبره تاسو ژوندۍ هم تبا کولې شي نو دوستانو نن زموږ ویډیو تر دې پورې وا دا غرنګي د نورو معلوماتو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او زموږ دا ویډیو نور ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغه هم د دې خبر نه خبر شي راتلونکي ویډیو پورې د الله پامان